د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال پاکستان ته څنډنه وکړه چې د پورونو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان پر حیثیت لوبې نه کوي. ستانکزي نن کابل کې وی غونډې ته وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان ټولې ستونزې درک کوي، خو اسلام آباد ته نه ښایي چې د نړیوالو د پورونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان د وسلې په توګه وکاروي. د وویل پاکستان را باندې 40 کاله تجارت وکړ او نور یې د بس کړي. د ستانکزي د څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د پاکستان د لومړي وزیر د هغو څرګندونو په غبرګون کې وي چې ویلي وو افغانستان د ترهګرو پر پټنځای بدلیږي. د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال وویل چې پاکستاني چارواکي د لویدیځو د خوشحاله کولو لپاره پر نړیوالو سټیجونو د کلام عفت تر پښو لاندې نه کوي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې امریکا ډرون الوتکې له پاکستان افغانستان ته راځي او اسلام آباد ترې په میلیونونه ډالر اخلي. ستانکزي د پاکستان پر ملت غږ وکړ چې د خپلو چارواکو د دې چټلې سوداګرۍ مخه ونیسي. د اسلامي امارت دغه چارواکي وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو په وینا یې که د نورو دوه مخي دوام وکړي د اسلامي امارت مجاهدین یې په سلګونه زره کیلومتره ځغلولی شي.